سلامونه مجاهد وروره هغه د وای ډیر بد حال د ټرمپ راځي بانګرام نیسي دا په څه کوو موټرسکیل ستا د سره او موټرسکیل خو شته کمپاله پیسته کمپاله او دوه دانې پیسته دوه دانې باز دغه دلته ودروه تاسو شمالي بانګرام دروازې سره ودرو قسم ورکه ولک د ښځې طلاق ورکوم که بیا راسي نه راځي هغې ته موږ خپل زور ښودلی ده که نه بانګرام موږ په رضا نیولی که په زور په زور هم نیولی څنګه هم په زور نیولی په زور هم څنګه ونیو خو دوی ته پته خو شپې په تیاره کې امریکان لاړه ګروپونه ګل که ته خو شاید یې که نه خو دوی یې نه مني دا حرامیان وینا دا تاسو ته درکړی ده او دا چې نه مني نه به یې مني او ډالر یې مې بند کړي دي ډالر خو یې بند کړي دي دا یې چا ته رالیږل نه پوهېږم چې چا ته یې رالیږل ګنګ سه مجاهده وروره ګنګ سه ډالر یې همدوی ته رالیږل موږ پسې حسابول نه پوهېږې که نه ما ته پته نشته چېرته به تښتو چې دوی راسي چېرته نه تښتو چې راسي ورسره جنګېږو جنګېږو چا سره همدې امریکایان سره امریکان خو ولاکه راسي بمبار کوي ولا بمبار زور یې بیا نه لري لیونی دا 20 کاله هم بمبار کو څنګه زور نه لري دربر د مزایل ورته جوړو په هوا کې ورته خوسا کو او بمبار په کاو جنرال صاحب دوی خو پیاده وو خو موږ یو څه قصور به بیا پیاده وکړو اوس هم تې اخلو دا غلامان نه دي دا مزدوران چې بمبار یو که په پاکستان برید کو بیخي سم جنگ میدان به هغه بیخي سم دا ورې به موږ چالو سره صحیح ده او بېغمه صحیح ده د مشوره روانه ده رامیانو چې موږ ژوندي یو کمبالې ژوندي او موټرسایکلونه یې د موږ ضرورت نشته په دې څلورو دروازو کې ورته درو یوه کمپاله بل هم پې ور واچوه واچوتې ته خدای بیخ شین که ډزې ولي درغلو خدای هم بیخ وباسه د موږ هم نفس دلته وویسته روزانه هم کډه په شایي چې وروره کومې خواته اوس لاړ سو راځي سلامونه دوستانو زه ستر جنرال محمد مبین حفظه الله تعالی جناب محترم عقاب صاحب حفظه الله تعالی و رعاه په یو لنډ سفر باندې چېرته روان یو غږ مه کوه خدای ښه دی تا بیخ شین کړي چې ته به کله پوهېږې بیخي ته د راز سړی نه نو که چېرته که څه خبره وه نو مقصد څه رابطه بیا سره کوو او ټامیان ډېر چغې وایي عقاب صاحب بګرام ته امریکایان راځي دا به بد کوي ول خوري او که نه خو بېکاره سي بس دغسې د نه سړي زامن دي بیا چټي غږېږي نو ته څه فکر کوې چې په موټر نه چې په موټرسایکل کمبلې پرتې کمبله نه چې امریکایان راتلل چېرې تلل دومره وخت چېرې تلل نو روان یو دغسې سړک هم ډېر هغه ده او دا د موږ ډریور نه ده الله تعالی دې دته انصاف روزي کړي هلکه لږ سم د سړیتوب باندې چېرته هم تخته نه کړي پوه شولې عقاب صاحب محترم وایي امریکا 40 میلیونه ډالر بند کړه او زه خبر شولم چې دا ارامیانو ټول د غربي رسنیو د خپلو نوکرانو ته ورکوه او حسابول یې په موږ پسې او اوس بیا هغه خبره چې ختمه شوله اوس همدا وایي چې ټرمپ وایي چې اصلحې راکړه نو دا اصلحې خو موږ ته خیرات نه دي راکړي ته څه پکې وایې پاتې شوي دي وسړی نه څنګه پاتې شوي په زور هم تې نیولي ته هم داسې سسته خبره کوې شینګ په زور هم نیولي دغسې ووایه کېنه پاتې شوي دي والا ته په خپله د دښمن تبر ته لاس ته اچوې په زور هم تې نیولي دي زنګ مه وهئ لاس یې خلاص والا اوس هم د موږ د څپېړو خاپونه دا د جنرالانو په دې سټو کې شته دوی پارتینا کې هغه اصلحې څه کوو موږ عقاب صاحب د تا په یادېږي ما تا ته په 2018 کال کې ویلي چې امریکایانو نه به دا د کومې میاشتې په کوم تاریخ هغه نو ولاکه ماته خو 2018 دا سپتمبر میتمبر و پوه شولې ما تا ته ویلي وو چې امریکایانو نه به دا ټانګونه پاتې کېږي خو د موږ به هېڅ په درد نه لګېږي یاد دې شو نو د موږ څه په درد لګېږي هېڅ نه لګېږي کرار ولاړ دي قلي اردوګانو ولې هغه کوونه ګاډر نه ترې جوړوو خو هغه بیا دیوارونه نړوي درانده دي ته عجیبه خبرې کوې سړی هغه اوبه کېږي بیا ترې ګاډر جوړېږي نو دا دیوال اوسپنه ډېر دروندوالی لري وزن نو دا ټرمپ بیا څه غل خوري چې وایي دا اصلحې موږ د نه وړو بد کوي ټرمپ چا په انسانانو کې حساب کړی لیونی ده لیونی ده سوچ لیونی دماغي حالت یې صحیح نه دي
دنه هغه شړونګا کاکا بیا هغه څه وای بمبار در باندې کوي مال مخکې فقط ګلان راشین الله بمبار څوک وایي دا ایټم بم په قصه کې نه یو غوړې بخت خواب صاحب اسه تشویش ده ما سره څه رقم تشویش ده فرض مثال که زه مړ سولم جنازه به مې څوک کوي که ته مړ سولې جنازه زه به یې کوم نه د ما جنازه به هغه څوک کوي وصیت ده د ما جنازه به هغه څوک کوي چې د امریکانو په وینو یې لاسونه سره دي ولې چې زه خپله د امریکانو قاتل یم لاسونه یې په وینو سره جنازه نه شي کولی خو مینځلې به یې وي که نه د خدای اوس ته خفه یې که خوشحاله زه که ابوبکر خفه یې که خوشحاله زه څوک زه خفه یې که خوشحاله څوک خوشحاله څوک خفه یې که خوشحاله څوک زه اب صاحب هسې دا سمې سادات راځي خو نه که نه وري که راغی اول کار به چی شی ویستې کوې زه نه زه اول کار که دی راغی زه کوم نو مونږ به چای وکړو زه به چای کوم ته به چای کوې ما چې پتلون تې ویستلی بېرته ورکوم دا خو ښه خبره ده همکاري ده نو همکاري ده بیا خو به نو مثلا شکریه خو به دې ادا کوي ځکه چې مهم ارزښت بېرته ورکوي نه چې دی به اوس خفه یي که خوشحاله سادات څوک سمې سادات سمې سادات سپورټ به بوخت یاد من خوشحاله به یې ورزش به یې کړی که نه خو یو کار ده که په دې موټرسایکل کمپاله پراته یې فکر نه کوم بیا نه شي راتلی اوله دلته داسې منډې وهلې داسې دا هغه نه ده دا پوندې هغوی میدان کې ما ورته ولاړو که نه پوندې په کوناټو لګېدلې هغه خو یې لا پرېږده هغه بله ډمه چې غرتې کوي هغه ته بیا